أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیت مبارک کې یو لوی نعمت الله پاک خپل ذکر کو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه هستی ده. الله پاک دنیا ته راولېږو د خلقو د هدایت دپاره او د هغې د بعثت مقصد ذکر کړی دی چې د الله د کتاب د آیاتونو خلقو ته اورول، تلاوت کول، د خلقو باطنی او د زړه صفایی کول، د قرآن مجید د معنا او د مفهوم تعلیم خلقو ته ورکول او د احادیث مبارکو او د هغې د معنا او د مفهوم تعلیم خلقو ته ورکول. اوس دغه لوی نعمت چې کله الله پاک ذکر کو نو د هغې نه وروستو په دې لومبني آیت مبارک کې دوه خبرې ذکر کړي دي. یو د الله ذکر کول او دویم د الله شکر ادا کول. د الله ذکر د الله عبادت ته ویلی شي. یو مونږ وایو ذکر لسانی په ژبه باندې الله یادول، او یو د ذکر بدنی چې ټول بدن د الله پاک په تابعدارۍ کې استعمالیږي. ټول بدن د الله ذکر کوي، د الله عبادت کوي. او د شکر مطالبه په دغه نعمت باندې کړې ده چې نبی علیه السلام په شان لوی نعمت مې درکو، د قرآن مجید په شان لوی نعمت مې درکو او تاسو مې غوره امت وګرځولې. نو اوس تاسو د الله ذکرم کوئ، د الله عبادتم کوئ او د الله پاک شکرم ادا کوئ او ناشکری مه کوئ. او څوک چې د الله ذکر کوي نو د هغې بدله ذکر کړی د اذکرکم، وی زه به تاسو یاد کما، وی چې تاسو ما یاد کړئ نو زه به تاسو یاد کما. او حدیث قدسی کې الله پاک فرمایي چې ته ما په پټه یادې نو زه به دې په ښکاره باندې یادومه، او چې ته ما په مجلس کې یادې نو زه به دې د هغې نه بهتر مجلس د فرشتو کې یاد کم. نو چې څوک د الله ذکر کوي نو د باندې د الله پاک رحمتونه نازلیږي. او یو طرف ته د ذکر مجلس وي او بل طرف ته یو کس جولې ډکه کړي د سرو زرو سپینو زرو او هغه د الله په نوم باندې تقسیموي، او بل کس د ذکر مجلس کې ناست دی د الله ذکر کوي، نو دا ذکر کوونکی دا د دې صدقې خیرات کوونکي نه ډېر غوره او بهتر دی، د اجر او ثواب زیات دی. ځکه دی د الله براه راست ذکر کوي، د ژبه د الله په ذکر کې مشغوله ده. او دا ذکر کول دا هم د الله پاک په توفیق باندې کېږي. دا مونځ کول دا هم د الله ذکر دی، تلاوت کول دا هم د الله ذکر دی، او څومره عبادتونه دا ټول د الله پاک په ذکر کې داخل دي. او 14مه سپاره کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. څوک چې زما د ذکر نه مخ اړوي، زما د یاد نه، زما د عبادت نه، د مونځ کولو نه،
نو د ده ژوند به زه لنډ تنګ کمه، هر وخت به د لوړې نه په دو باندې سکون والا زندگی به ورته نه میله، هر څه به ډېر وي ورسره، خو دی به په هغې کې مطمئن او خوشحاله نه وي. د زړه سکون او خوشحالي هغه د الله پاک په ذکر کې ده. هغه هم الله پاک قرآن مجید کې بیان کړی ده، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبر شئ ای د الله بندگانو چې د زړه اطمینان او د زړه خوشحالي د الله په ذکر کې ده. او د ذکر کلمات افضل الکلام اربع، فرمای چې د الله په کلام کې د ټولو نه غوره کلمات، بهترین کلمات هغه څلور دي. هغه څلور کوم دي؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دې څلورو ته د ټولو نه غوره کلمات ویل دي. او بل حدیث مبارک کې د لا اله الا الله متعلق راځي، افضل الذکر لا اله الا الله. د ټولو نه غوره ذکر لا اله الا الله ویل دي. نو په دې څلورو کلماتو کې لا اله الا الله ذکر کړی ده. لا اله الا الله دام افضل ذکر دی، ور سره سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر دام غوره ذکر دی. دا غوره کلمات دي. په دې وجه باندې دا درې کلمات د هر مونځ نه وروستو د دې 33 کرته او 34 کرته ویل دا مسنون او سنت عمل دی. مسنون اعمالو کې راځي سبحان الله 33 کرته د هر مونځ نه وروستو، الحمدلله 33 کرته، الله اکبر 34 کرته. نو دا 100 ته د دې تعداد رسیږي. او په بل روایت کې د الله اکبر تعداد 33 کرته ذکر دی. نو فرمایي چې دا درې واړه سبحان الله 33 کرته، الحمدلله 33 کرته، الله اکبر 33 کرته، وی دا یو کم 100 کلمې شوې. نو د 100 د تعداد پوره کولو دپاره یو ځلې دا ورسره وی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. نو که دی دومره ګناهګار چې د سمندر د زګونو برابر د ګناهونه د دې کلماتو په برکت به ورته الله پاک معاف کړي. چې په خپله مونږه د هر مونځ نه وروستو دا تسبیحات وایو او خپلو بیبیانو ته، بچو ته، کشرانو ته، هغې ته هم د دې تعلیم ورکو چې هغې هم مونځ هم کوي او د مونځ نه وروسته بیا سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر دا کلمات دغه تعداد سره وي. او د اوده کېدو په وخت کې هم دا ثابت دی. 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، 34 کرته الله اکبر. نبی علیه السلام ته په یو جهاد کې وینځي او غلامان راغلل. د نبی علیه السلام لور مبارک هغې به د کور ټول کار په خپله کو. دا اوس چې څنګه سهولتونه دي په کورونو کې، دا سهولتونه نه وو. اوبه به د بل ځای نه په مشک کې راوړلې. نو هغه مشک د هغې د یو طرف دی زخمي کړی و. نبی علیه السلام ته راغله چې د نبی علیه السلام نه یو غلام یو وینځه واخلي د خدمت دپاره. او چې کېناستله نو حیا پې غالبه وه، نو خبره یې ونه کړې شوه، واپس لاړه. نبی علیه السلام د هغې کور ته تشریف یوړو او د هغې نه یې تپوس وکړه چې نن خو ته راغلې، خو تا خو څه خبره ونه کړه، څنګه راغلې وې؟ هغې چې کوم غرض او مقصد بیان کو، نبی علیه السلام ورته وفرمیل د خادم نه، د غلام او د وینځې نه بهتر څیز درته ونه ښیمه؟ وی او بالکل راته وښایې. نو دغه کلمات ورته وښودل چې د اوده کېدو په وخت کې سبحان الله 33 کرته، الحمدلله 33 کرته، الله اکبر 34 کرته وایه. نو دې کې ډېرې لوی برکات دي، ډېر لوی فایدې دي پکې، اجرونه، ثوابونه دي او د الله ذکر هم دی. نو څوک چې د الله ذکر کوي نو الله پاک به د هغه ذکر کوي، الله پاک به په هغه باندې خپل رحمتونه نازلوي. نو یو د ذکر خبرې حکم یې کړی تاسو ما یادوئ. او بل ځکه الله پاک فرمای واذکر الله کثیرا، تاسو الله ډیر ډیر یادوي په کثرت سره، لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. د الله په ذکر کې کامیابي یې ایښودلې ده چې تاسو د الله ذکر کثرت او ډیروالي څه کوئ نو تاسو به کامیاب شئ، ستاسو کارونه به الله پاک ټول سم کړي. اوس کثیرا کثرت او ډیروالي ته ویلی شي. نو حضرت مجدد الفسانی رحمه الله هغې د کثرت مقدار 300 ذکر کړی دی چې یو ذکر د الله پاک 300 تعداد ته ورسیږي، 300 ته، نو دا د کثرت په درجه کې داخل شي. نو که 300 پیرې یو انسان دا کلمات وایي نو ډېر زیاته فایده به کېږي. او که 313 د
غزوه بدر د صحابو ته د تعداد مطابق وي د هغې بیا خپل برکات دي دغه 313 د عدد او کم از کم 300 پیرې یو ذکر کول که درود شریف وي که استغفار وي که درېیمه کلمې وي که لا اله الا الله وي نو کم از کم 300 پیرې په شوا روز کې پوره کول دا ډېر اجر او ثواب والا عمل دی. دویم د الله د شکر ادا کولو د الله نعمتونه بېشماره دي بېشماره نعمتونه دي او په هغې باندې بېشماره شکر ادا کول پکار دي او د هغې دپاره په یو حدیث مبارک کې مختصر دعای ذکر کړې ده چې د الله ذکر او د الله شکر ادا کول وی په دې کې تاسو د الله نه مدد وغواړئ نو هغه الفاظ داسې ذکر کړي دي رب اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب ای زما ربه اعني زما سره مدد وکا علی ذکرک ستا په ذکر کولو کې چې زه ستا ذکر کوم دې کې مال توفیق راکړه ما سره مدد وکا وشکرک او ستا د شکر ادا کولو توفیق راته راکړه دې کې را سره مدد وکړي زه ستا شکر ادا کړم وحسن عبادتک او ستا ښایسته عبادت وکړم په دې کې ما سره مدد وکړه په دې کې ما ته توفیق راکړه نو چې دغه دعا انسان وي نو الله پاک به د ذکر توفیق هم ورکوي او د شکر ادا کولو توفیق به هم ورکوي او د حسن عبادت د ښایسته عبادت به هم الله پاک توفیق ورکوي. نو تاسو زما شکر هم ادا کوئ او ناشکري مه کوئ ځکه شکر ادا کولو سره د الله پاک نعمتونه زیاتیږي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو زما شکر ادا کو نو زه به درته دا نعمتونه نور هم زیات کړم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که ناشکري مو کړله بیا زما عذاب سخت دی بیا هغې ته غاړه کېدی هغې ته تیار شئ نو معلومه شوه چې په ناشکرۍ باندې د الله پاک عذاب نازلیږي او په شکر ادا کولو باندې د الله پاک نعمتونه زیاتیږي. په دویم آیت مبارک کې د الله پاک نه د مدد د غوښتلو دوه ذریعې او طریقې موږ ته ښودلي دي چې ای مؤمنانو تاسو د الله ذکر کول غواړئ د الله شکر ادا کول غواړئ نو په دوو خبرو باندې د الله نه په دې کې مدد وغواړئ نو الله پاک به تاسو ته د دغې ذکر او شکر توفیق درکړي. نو دوه خبرې یو صبر او دویم صلات مونځ وی صبر کوئ او د مونځ اهتمام کوئ نو څوک چې چا کې د صبر صفتي او چا کې د مونځ صفت وي نو د دې دوو صفاتو په برکت باندې د الله پاک مدد به هغه ته متوجه وي هغه ته به الله د خپل ذکر هم توفیق ورکوي هغه ته به الله پاک د شکر ادا کولو توفیق هم ورکوي الله پاک به ورسره مدد کوي. او صبر معنی ده ځان بچ ساتل ځان منع کول د ګناه نه ځان صبرول د الله په تابعدارۍ باندې صبر کول د الله تابعداري کول او د تکلیف او د مصیبت په وخت کې صبر کول دې ته صبر ویلی شي. او بعضې مفسرین فرمایي چې صبر نه مراد دلته روجه ده چې تاسو روجه نیسئ او د مونځ اهتمام کوئ رمضان راشي فرض روجې وي د رمضان د میاشتې نو د فرض روجو اهتمام کوئ ورسره د نفلي روجو اهتمام کوئ په میاشت کې د کم از کم 3 روجې نیول چې ایام بیز ورته ویلی شي چې په هغې باندې د ټول عمر د روجو برابر ثواب میلاویږي. بهترې ورځې د اسلامي میاشتې 14مه 14مه 15مه ده خو که دغې نه څوک وړاندې وروسته مو ونیسي خو 3 روجې په میاشت کې پوره کړي اسلامي میاشت کې نو د ټول عمر د روجو ثواب به ورته میلاویږي. نو بعضې مفسرین فرمایي چې دلته صبر دا په معنی د روجې دی چې تاسو روجې نیسئ او مونځ کوئ د مونځ پابندي کوئ نو د الله پاک مدد به تاسو ته متوجه شي. او آخر کې الله پاک د خپل مدد وعده د صابرینو سره ذکر کړې ده ان الله مع الصابرین. فذکرونی تاسو ما یاد کې اذکرکم زب تاسو یاد کم چې انسان د الله ذکر کوي د الله رحمتونه پرې راوریږي الله په خپل رحمت کې یادوي. وشکرولی او زما شکر ادا کې ولا تکفرون او زما ناشکری مکوي. کفر معنی ده ناشکری کول کفران نعمت د یو نعمت ناشکری کول او د نعمت شکر ادا کول دا دی چې هغه نعمت د الله په تابعدارۍ کې خرج شي استعمال شي او ناشکری دا د نعمتو چې هغه نعمتو د الله پاک په نافرمانۍ کې استعمال شي. نو تاسو زما شکر ادا کوئ ولا تکفرون او زما ناشکری مکوئ
یا ایها الذین آمنوا استعینوا، اے مومنانو تاسو د الله پاک نه مدد وغواړئ. استعانت معنی ده مدد غوښتل. بالصبر په صبر کولو سره د صبر صفت په ځان کې پیدا کړئ. او صبر ته په حدیث مبارک کې نیم ایمان ویلی دی. الصبر نصف الایمان، صبر نیم ایمان دی. او شکر ته هم نیم ایمان ویلی دی. والشکر نصف الایمان، او شکر ادا کول دا نیم ایمان دی. نو صبر او شکر چې دا دوانه صفات په چا کې موجودي، د صبر په موقع باندې د صبر نه کار اخلي او د شکر په موقع باندې د الله پاک شکر ادا کوي، نو د ایمان کامل او مکمل دی. او دا دوانه جنتی لارې دي. چا چې د صبر لاره اختیار کړه دم د جنت لاره حاصله کړله، او چا چې د شکر صفت په ځان کې راوستو د شکر په لاره باندې روان شو دم د جنت په لاره باندې روان دی. یعنې دا دوه لارې د جنت وښودلې، یو د صبر او بل د شکر ادا کولو. نو تاسو د الله پاک نه مدد وغواړئ بالصبر په صبر کولو سره، والصلاة او په مونځ کولو سره. صبر هم کوئ او د مونځ پابندي کوئ، د مونځ اهتمام کوئ. ان الله بشک الله پاک مع الصابرین د صبر کوونکو خلقو سره ملګری دی. د الله مدد د صبر کوونکو خلقو سره دی. فذکرونی تاسو ما یاد کې، اذکرکم زب تاسو یاد کم، وشکرولی تاسو زما شکر ادا کې، ولا تکفرون او تاسو زما ناشکری مکوئ. یا ایها الذین آمنوا استعینوا، اے مومنانو تاسو د الله پاک نه مدد وغواړئ بالصبر په صبر کولو سره، والصلاة او په مونځ کولو سره. ان الله بشک الله پاک مع الصابرین د صبر کوونکو سره ملګری دی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حق کې دعا غواړي الله پاک د هغې سره پوره امداد وکړي، څنګه چې په مختلفو غزواتو کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د امداد کړی، الله پاک هغه شان امداد د فلسطین د مجاهدینو سره، د فلسطین د مظلوم مسلمانانو سره هم وکړي. الله پاک د مجاهدینو حوصلې بلند کړي، د مجاهدینو قدمونه د جهاد په میدان کې مضبوط کړي، د دشمن په مقابله کې الله پاک هغې ته استقامت نصیب وګرځي، د مقابلې کولو توفیق ورته ورکړي، او دغې مجاهدینو ته الله پاک تاریخي فتح او کامیابي ورته ورکړي. د هغې دشمنان یهودیان اسرائیل او د هغې اتحادیان هغې ته تاریخي او عبرتناک شکست ورکړي. الله پاک خپل قهر او غضب په هغې باندې نازل کړي، او د دغې یهودیانو او د هغې د اتحادیانو د اتحاد اتفاق الله پاک په بې اتفاقۍ باندې او د هغې په منځ کې د یو بل نه په نفرت کولو باندې بدل کړي، او دغه د دین دشمنان الله پاک په خپل منځ کې یو بل سره په جنگ کې مسلمانان د هغې د شر نه د تکلیف نه محفوظ وساتي. الله پاک مسجد اقصی قبله اول د یهودیانو او د هغې د اتحادیانو د قبضې نه آزاد کړي، او الله پاک د مسلمانانو مجاهدینو په قبضه کې ورکړي، او الله پاک مسلمانانو ته په هغې کې د عبادت کولو توفیق ورکړي. او الله پاک دغه جهاد کې څومره مسلمانان شهیدان شوي دي د ټولو د شهادت بلند ترین درجات نصیب وګرځي، څومره کسان پکې زخمیان دي الله پاک هغې ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. څومره مسلمانان د هغې په حق کې په هره سطح باندې آواز اوچتوي، د هغې سره مالی جاني تعاون کوي، د هغې دپاره دعاګانې غواړي، د هغې د کامیابۍ دپاره د هغې خیرخوا دي. الله پاک ټولو ته جزای خیر د دنیا او د آخرت نصیب وګرځي. الله پاک زموږ د ټولو دا دعاګانې د هغې په حق کې قبول او منظور وګرځي. د شاهد جسیم ماما وفات شوی، 6 بجې جنازه وشوله.
دعا ورته وکړئ چې الله پاک د هغې کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي. قبر د جنت الفردوس د باغچونو یو عظیم الشانه باغچه وګرځي. د قبر د برزخ او د آخرت ټول منازل په آسان کې د هغې غمزده خاندان ته الله پاک د صبر جمیل توفیق ورکړي. د هغې مرحوم فیوزات، د هغې برکات د هغې په بچو باندې په ټول خاندان باندې الله پاک جاری او ساری وساتي. او څومره خلقو د هغې په جنازه کې شرکت وکړو، د قبر خدمت یې وکړو، درې ورځې به هغې سره د غم درد کې شرکت کوي. الله پاک ټولو ته جزای خیر د دنیا او د آخرت نصیب وګرځي. بیمارانو ته هم دعا کوي. صابر حاجي صاحب بیمار دی، الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو د بیمارۍ دا نعمت الله پاک د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. سکندر خان جي صاحب بیمار دی، مرزا صاحب، نور څومره مشران دي، کشران دي، نارینه دي، زنانه دي، لوی دي، واړه دي، په دې مجلس کې دي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، جسمانی، روحاني، ظاهري، باطني بیماران دي. الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. د خپل عبادت دپاره، د خپلو مشرانو د خدمت دپاره، د کشرانو تربیت او دعاګانو دپاره الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.